د جمعیت ګوند مشر تازه ولسمشر اشرف غني او شته نظام ته ډیر سخت ګواښ وکړ. صلاح الدین رباني اشرف غني ته څه ویلې او ولې اخطارونه ورکړل؟ ویډیو را سره تر پایه وګورئ چې له ډیرو مهمو پټ حقیقتونو به خبر شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. تیرو ورځو کې د جمعیت ګوند مهم غړی ضیا مسعود او عبدالله ترمنځ ډیر قوي اختلافات راغلل او تر ډیره بریده احتمال داسې کیږي چې ولسمشر اشرف غني د دې په هڅه کې ده چې جمعیت ګوند کې درز راولي او نور ورته د پای ټکی کیږدي او تر ډیره بریده کامیاب هم ښکاري. لومړی مهم غړی امرالله صالح ترې بیل کړ او بیا عطا محمد نور ترې رابیل کړ چې دغه خلکو خپله وفاداري هم ثابته کړله. عطا محمد نور عبدالله د رسنیو پر مخ ډیر سخت بې کوي او بیا امرالله صالح ته د ضعف نقطې معلومې دي چې ولسمشر غني سره یې شریکوي او ورته وخت کې غني عبدالله ته داسې واک ورکوي چې نور غړي ورسره په مریو کې ونیسي او همداسې هم وشول چې د واک پر سر ضیا مسعود له عبدالله سره ونیول او تازه د جمعیت ګوند مشر هم غلی کېناسته. وضعیت تحلیل سره وډار شو او مستقیمي په ولسمشر غني د خبرو برید پیل کړ. رباني زیاتوي چې ولسمشر خپل هدف ته به ونه رسیږي او هیڅ کله به مونږ ته اجازه درنه کړو چې دغه کار چې ته پلان لري ویې کړې. او ترڅنګ یې بیا د نظام په هکله داسې ویلې. د جمعیت ګوند مشر او د بهرنیو چارو پخوانی چار سمبالی وزیر صلاح الدین رباني په یو فیسبوکي لیکنې کې ویلي دي چې دوی په حکومت کې ماموریت نه بلکې مشارکت غواړي. نوموړی د غوایي میاشتې اتمې یا مجاهدینو ته د بریا ورځې په اړه یوې لیکنې کې ویلي دي چې د خلکو له رایو دفاع کوي او د ټاکنو د پایلې اعلان یو ټاکنیزه کودتا بللې ده. رباني ویلي د هیڅ ډول ماموریت او امتیاز په لټه کې نه یو، موږ داسې یو نظام منځته راوړو چې خلک پکې شتون ولري. نظام کې د ټولو خلکو د شتون لپاره باید د اوسني سیاسي نظام تغییر وکړي. د سرچینو د معلوماتو پر اساس صلاح الدین رباني او احمد ضیا مسعود د عبدالله ډلې دننه د ټاکنو پایلو په لغوه کېدو او د لومړي وزیر مقام په جوړېدو ټینګار کوي. درنو لیدونکو، تاسو د اشرف غني دغه کار په هکله څه نظر لرئ؟ آیا دی کامیاب دی او که نه؟ له موږ سره حتما په کمنټ کې پرېږدئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.